سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان اسلامي امارات د امیر بالمعروف وزیر وروستیو څرګندونو ته غبرګون ښودلی. د امیر بالمعروف وزیر ویلي و چې د حامد کرزي، ډاکټر عبدالله او فضل هادي مسلمیار نور ستر مجرمین نشته، خو بیا هم وبخښل شول. کرزي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې څرګندونې د تبصرې وړ نه دي، خو د ملي یووالي توصیه ورته کوي. افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو نن له غرمې مخکې د ریاست الوزرا له مرستیالانو ملا عبدالغني برادر او مولوي عبدالسلام حنفي سره په دوه اړخیزو اړیکو او بشري مرستو غږېدلي دي. پوهنې وزیر وایي چې نصاب کې بدلون راځي، نصاب به اسلامي شي. نوموړي بختر خبري اجان سره په خپل وروستۍ مرکې کې ویلي دي د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې هغه مضامین چې مسلکي او اړین دي په خپل ځای پاتې کیږي او هغه مضامین چې غیر اړین دي یو څه بدلون پکې راځي.